بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې د اکتیف او پاسیف په هکله باندې سره غږیږو. اکتیف او پاسیف په پښتو ژبه کې د المانۍ سره توپیر لري. په پښتو ژبه کې یو تمامي فعلونه لکه تلل، الوتل، څملاستل دا جوړه ترانزیتیف فعلونه لري. لکه تلل یو تمامه دی خو بیول بل تمامه دی. الوتل یو تمامه دی، الوزول بل تمامه دی. همدا ډول خندل، خندول، ژړل، ژړول، کیناستل، کینول دا د پښتو ځانګړتیا ده. او په زیږیزه توګه په طبیعي ډول ترانزیتیف فعلونه په پښتو کې لیدل، خوړل، ارزول دا په خپله طبیعي ترانزیتیف دي، یعنی بې جوړې. دا اکتیف انترانزیتیف او ترانزیتیف یو تمامي او بل تمامي، او همداسې دا لیدل، خوړل دا هم بل تمامي. دا اکتیف فعلونه دي دواړه. د دې نه د اکتیف فعلونو نه پاسیف جوړیږي، خو دا پاسیف د یو تمامي نه نه جوړیږي، بلکې د بل تمامي نه جوړیږي. یعنی د تللو نه نه جوړیږي، د بیولو نه جوړیږي. زه ولاړلم، زه تللم، خو زه بیول کېدلم، زه الوزول کېدلم، زه خندول کېدلم، زه څملول کېدلم. نو دغه ترانزیتیف فعل جمع کېدل دا په پښتو کې پاسیف جوړوي. یعنی جمع کېدل د بل تمامي فعل سره په پښتو کې پاسیف جوړوي. همدا ډول په المانۍ کې Ich gebe den Ball dem Kind. دا گیبن ترانزیتیف دی، او دن بال دا اکوزاتیف فعل شو. دا بال ورکی دمکن د ماشوم ته. د دې پاسیف داسې جوړیږي: Der Ball ist dem Kind gegeben، یا wird dem Kind gegeben، یا war dem Kind gegeben. خو په لنډه توګه د دې اکتیف نه داسې پاسیف جوړیږي چې په دې کې فعل نه راځي. تل نومولی حالت دی، بال دا دن نه کېږي، دا دن په دیا بدلیږي. او بیا ایست ورسره راځي، یا ور ورسره راځي، یا ورد ورسره راځي، یعنی کومکي فعل ورسره راځي. او دا هم دویم پارټیسیپ جوړوي چې فعل د ګیبن نه، د حال نه، یا د حالت نه هغه د تیر او پلوس کوم پرفیکت حالت نیسي، چې په دې ډول پاسیف جوړیږي په المانۍ کې. او دای ساده او لنډه لار ده. ځینې فعلونه بیا په زیش او لاسن باندې هم ترانزیتیف کیږي، چې ترانزیتیف شو پس د هغې نه بیا پاسیف ته نه جوړیږي. یعنی په المانۍ کې جوړه ترانزیتیف او انترانزیتیف نشته. شته دی ډېر کم، لکه زیتسن، زیتسن، لیگن، لیگن، شتین، شتلن، یو څو دانې دي. خو دوی بیا د پاسیف ترانزیتیف وبخئ، ترانزیتیف په زیش او لاسن باندې جوړی او بیا پاسیف جوړی. یعنی پاسیف چې جوړیږي باید فعل ترانزیتیف یا بل تمامه وي، چې په پښتو کې هم تاسې ولیدل چې بل تمامه جمع کېدل، او په المانۍ کې د
کومکی فعل استیوا یا دغه د زین فعل جمع د تیر حالت په همدې ډول باندې دا ترانزیتیو فعل پاسیف جوړوي او تر بل لوسته پورې خوښ او بریالي اوسئ